په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه، پر دې چوکۍ غیر چاپیر توره زولنې پرته وه. بیا پر دغه چوکۍ وتړلم، سم یې بند کړم، بیخي مې ساه اخیستی نه شوه، سم محکم یې بند کړم. دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې، بوی به راتلو، د تن جامه به سوځېده راپسې. په دې چوکۍ یې لګول د برق په تار شټونه، د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شټونه. ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي، ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي. دوی هڅه کړه زه په مرانو لړمو خوړلم، ژوندی انسان وم په ژوندونه یې په سپو خوړلم. یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم، نن به سهار د اذانه پر وخت پانسي در کوم. زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه، چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه. بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه، د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه.